یو شمېر هندي رسنیو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پام کې د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی نور احمد نور په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر په توګه وګمارل شي. د هندو ورځپاڼې ټینګار کړی چې د اسلامي امارات له واکمنېدو وروسته نور احمد نور د کابل لومړی جګ پوړی ډیپلومات دی چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د چارو پر مخ بیولو لپاره هند ته رسیدلی دی. افغانستان امروز نیازمند ایجاد روابط و توسعه روابط با همه کشورها بخصوص کشورهای منطقه می باشد. از این جهت ارتقای سطح روابط افغانستان با کشور قدرتمند منطقه‌ای مانند هند می تواند برای افغانستان بسیار دارای اهمیت بالا بوده باشد. بل پلو د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت څخه سرچینې ارزو ته که څه هم هند ته دغه وزارت د لومړي سیاسي رئیس سفر تاییدوي، خو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر په توګه د هغه ګمارلو په اړه څه نه وایي. بسیار ضرورت است که حکومت‌های افغانستان با کشورهای رابطه خود تامین کنند که از لحاظ تاریخی روابط متقابلا مفید بر بنیاد منافع ملی پیشرفت و رفاه برای افغانستان برمغان آوردند. تحکیم روابط سیاسی و دیپلماتیک افغانستان با سایر کشورهای دنیا میتونه که افغانستان رو به طرف پیشرفت، ترقی و خودکفایی بهتر با تامین روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان ایجاد سرمایه ها جلب میشه، صادرات و واردات صورت میگیره و افغانستان به طرف پیشرفت و ترقی میبره. دغه هندۍ رسنۍ همدارنګه راپور ورکړی چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د چار سمبالې د ګمارلو پریکړه هند ته د امیر خان متقي وروستي سفر او دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې هوکړه شوې وه.